نوم می خارقتی دی او کار می سمدستی دی. لکه خوشی دی. دوستانو په سوشل میډیا باندې ډیر کنجران مخلوق تاسو لیدلی دي، خو د خالد جان بړوا او د مهک او شاهرخ خان په شان د لګان بې غیرته څوک نه دي لیدلي. رښتیا دی وویل. د ټولو نه غټ بړوا چې کم دی هغه خالد جان دی. هغه د دواړه راغونډ کړي دي او انټرویو ته کوي. د دویم نمبر کنجر چې کم دا دا مهک ده. دې ته چې زه ګورم د دې پرې شونډو کې ماته ښکاري. ملګرو مخک نن لږه سورګې نه وه خو بخیر بس ګنګنه ظالمه د سوړ نه درله د بخت رغمانه ټوپۍ جوړه کړې ده. مهک نن دې موډ ټیک نه دی، ولې غوسه کوې؟ مړه نو بس ته راشي ګډوډ تپوسونه کوي نو غوسه به نه کومه. ای جنې مهک که خو نه نه کومه. زنه مې زړه تور شوی دی والله. ښځه صحیح ده، زما سره نکاح وکړه نو بیا به د هغه غلط کارونه پرېږدي. نو زه چې تا سره نکاح کوم زه به بیا هم دا کار کوم. خوښه دې ده؟ بیا خو شاته کوم